درنو ملګرو سلامونه. نن خو د عرفې ورځ ده او ما نن قرآن کریم وروستۍ سپارې ته رسولی دی، یعنی یو 12 سورته پاتې دي چې نور به یې ختموم او دا ومې ځنډاوه ځکه چې نن مې دغه وروستۍ سپارې نیمایي نه وروسته برخه ویله. زه د قرآن څو سورتونو ته متوجه سوم چې پاک الله په وخت قسم خوړلی. دې قسم خوړلو سره مې دلچسپي پیدا سوه او بیا مې دغه 10مه سپاره له پیله تر آخره وکتله او چې څومره معلومات ماته وسو نو 5 داسې سورتونه دي چې وخت شپه سهار مازدیګر یا بل وخت پکې یاد سوی او پاک الله جل جلاله ورباندې قسم خوري. هغه په وخت قسم خوړل هم موږ ته راښیي چې وخت څومره ارزښتناک دی او باید قدر یې وکړو. اولنی صورت 10مه سپاره کې چې ما ته معلوم څه، البته زه حالم نه یم، والفجر ولیالي عشر، یعنی قسم په سهار دی او په 10 اولو ورځو باندې. دغه لس شپې چې دي ما همدغه 10 ورځې دي چې دا اوس حج پکې پیل سوی، دا د حج د میاشتې یا ورځې شپې دي. نو دلته پاک الله په سهار قسم خوري چې موږ او تاسو ته د ورځې د پیل معنا لري. بیا له دې وروسته یو بل صورت راځي او هغه پسې بیا پاک الله جل جلاله څه کوي، په وخت باندې قسم خوري. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها، یعنی قسم دی په لمر او د هغه په روڼوالي، قسم دی په سپوږمۍ چې لمر پسې راسي، او قسم دی په ورځ چې لمر ښکاره سي پکې، او واللیل اذا یغشاها، قسم دی په شپه چې لمر پکې پټ شي یا لمر پټ کړي. بیا په دې صورت پسې بل صورت په شپه پیل سوی. پاک الله جل جلاله په شپه قسم کوي او وایي چې واللیل اذا یغشا. بیا همدې پسې جوخت یو بل صورت دی چې هغه کې خدای پاک وایي والضحا واللیل اذا سجا، یعنی والضحا قسم دی په لمر څرک، یعنی هغه چې لمر پکې راخي. پاک الله جل جلاله ورپسې صورتونو کې په نورو شیانو قسمونه کړي. بیا 9 صورت چې تیریږي 10م کې بیا والعصر، هغه تر ټولو کوچنی آیت چې دی والعصر، یعنی قسم دی په مازدیګر باندې. نو د دې صورتونو له راوړلو یا یادولو نه زما هدف دا و چې د وخت باید قدر وکړو، وخت ارزښت ورکړو، که سهار وي که مازدیګر وي که ماښام وي، د هرې شیبې نه باید استفاده وکړو. یو بله دا هم ده چې زه به بله ویډیو کې دا درته ووایم چې ما نن څنګه قرآن کریم ختم کړ.